د طب سپېڅلې وجیبه کې هم رشوت درګر دی په روغتونو کې د انجونو تجارت درګر دی که نقصه مې عملي نه وي نو په ایمان یې ووایي که ماته نه وایي په زړه یې ووایي د طب سپېڅلې وجیبه کې هم رشوت درګر دی په روغتونو کې د انجونو تجارت درګر دی بې سپارش او بې پیسو به د مریض بړ کېږي بغیر له دغه دوو درو به د مریض بړ کېږي او د درملتون دننه سره سپین قصابان ناست دي سړي خواره فقط په شکل د انسان ناست دي په میاد تیرو دوایانو کې راشن اخلي ډاکټران ترو له درملتونه کمیشن اخلي او چې دا زلمي زمونږ ولې ګیره برېت نه لري چې دا زلمي زمونږ ولې ګیره برېت نه لري نجونو ته هم د سر ټیکري کوم اهمیت نه لري او د مسلمان او د هندو ترمنځ تشخیص ګران شو د هندواني او د کدو ترمنځ تشخیص ګران شو د مسلمان او د هندو ترمنځ تشخیص ګران شو د هندواني او د کدو ترمنځ تشخیص ګران شو لباس کلتور او تمدن مو په پتلون واوښتو ستر عورت مو تر پونډۍ او تر زنګون واوښتو بعضو لستوڼي تر وږو او چا تر ستوني یوړل د مغرب ګرمو هواګانو ترې بړوني یوړل بند به تر څو د خپل ضمیر په زنځیرونو پروت یم زه به تر کومه ستا په پښو او په لاسونو پروت یم ته به تر کومه ځان پر حق ما په ناحق بولې زما اطاعت به د خپل ځان مسلم حق بولې د توقیف شي چې د حق مخ ته دیوال پراته دي د چا په پښو کې چې مذهب پښتو پایمال پراته دي او اوس د پردې تر شا یوه نوې معامله شروع ده اوس د پردې تر شا یوه نوې معامله شروع ده د افغانستان په تجزیې باندې حمله شروع ده دا تجزیه د افغانستان څو ګوپې کوي دا د ټلوالې د جبهې او څو پوچ کوي دا د ټلوالې د جبهې او څو پوچ کوي د ازبکانو تر شا تر ازبکستان ولاړ دی د هزاراو تر شا لاس په لاس ایران ولاړ دی او مشر صاحب د میرې مور سلوک دې سر وخوري د پښتنو مالچر ځایونه دې هم سر وخوري اوس په شمال کې د یوه نوي تود یرغل درګر دی د پښتنو په ځمکو چور او چپاول درګر دی او په دې موضوع کې مستقیما روسان دخیل دي په دې موضوع کې مستقیما روسان دخیل دي بعضې چاپړوسي او لاسپوڅي تاجکان دخیل دي تا هر تاغوت ته بوټ پالش او نن دې هم کړی دی تا پرون هم کړی سازش و او نن دې هم کړی دی زمونږ پرون هم تویېده وینا نن هم تویېږي د اشرار او القاعده وینا نن هم تویېږي او من 4,000 کاله مخکې بلخ بغلان خوړلو تا یوه پیړۍ پخوا تاجکستان خوړلو او سلو کې سمونه سلو کې شپږ اویا پښتون بله ناره نه کوو که نه راځه سر له سبا یې سر شمېرې نه کوو بل تاسو خپله خوله باندې اقرار کړی دی د افغانیت پر نوم مو مخامخ گزار کړی دی په سپین سترګۍ د بازو خلو نه دا الفاظ راوځي له دې بدبویه خلو نه اوس هم دا آواز راوځي من افغانست مگر افغانستانی هستیم و من همه من افغانستم مگر افغانستانی هستیم و من همه افتخار میکنم که افغان هستیم و افغانستانی هستیم تو که افغان نیستی از کدام کوور عطا شدی برو گوایت های کو تو از کجا پیدا شدی بعضی خویان د ایمانونو په سودا ختلی د هلاکت او بربادۍ بام په هوا ختلی د افغاني نوم او نښان له پولو وغورځېدل په سپینو ګیرو د ایمان له پولو وغورځېدل او پښتونه څو به در په در خاورې په سر یادېږي زه پېښور او ته کابل کې مهاجر یادېږي خلکو تر اوسه لا ساتلي بې ویښتو سرونه پښتنو ومو ویشتل خپله د سړو سرونه په نجیب باندې اوس هم لا د کافر الزام دی
په نجیب پښتونه څو بدر پدر خاورې په سر یادېږي زه پېښور او ته کابل کې مهاجر یادېږي خلکو تر اوسه لا ساتلي بې ویښتو سرونه تپانه پښتنو ومو ویشتل خپله د سړو سرونه په نجیب باندې اوس هم لا د کافر الزام دی په ګلبدین او جلال الدین د ترهګر الزام دی په جمعه خان او کشمیر خان نوم د حزبي پورې دی په جمعه خان او کشمیر خان نوم د حزبي پورې دی یون ملتی شو په لایق نوم د خلقي پورې دی متوکل او ملا ضعیف لا نظربند پراته دي میر تلیم او ملا اسحاق کوم کلابند پراته دي نو غرغښ سړبن او ایوب خان خو په ښکاره نه راځي محمد ګل خان او اکبر خان هم دوباره نه راځي علامه سید جمال الدین را خبره هم درپسې زه مدم خان او ببرک خان راویښه هم درپسې خلک لګیا دي موږ له دې خپلې نقشې وباسي مظلوم صاحب خلک لګیا دي موږ له دې خپلې نقشې وباسي پښتنو ویښ شئ موږ د ځمکې له کورې وباسي خلک لګیا دي موږ له دې خپلې نقشې وباسي پښتنو ویښ شئ موږ د ځمکې له کورې وباسي خو څو چې ژوندی هم یو پښتون وي د دې ځمکې په سر ابه د دې خاورې مجنون وي د دې ځمکې په سر ګریوان مې پرېږده که په ځان دې خپل ګریوان لورېږي ګریوان مې پرېږده که په ځان دې خپل ګریوان لورېږي دومره مې ووهه چې څومره دې په ځان لورېږي ګریوان مې پرېږده که په ځان دې خپل ګریوان لورېږي دومره مې ووهه چې څومره دې په ځان لورېږي وایې څوک مخیا چې ته تور او که سپین یوړې پښتونه نور چې یو ځای نه شوې اباسین یوړې کوز پښتانه هم ته وایو د بل په پل نه ځي خلکو پردي کړل را خپل موږ پسې خپل نه ځي نو خوشحال خان او غفار خان درته لکمې کړمه میرزا علي خان او عجب خان درته لکمې کړمه څري ګریوان د درویزه خون په وزر لاړم د سمندر او صنوبر کاکا په قبر ژاړم زما آزاد افغانستانه ومې نه لیدلې او زما په ژوند پښتونستانه ومې نه لیدلې زما په ژوند پښتونستانه توجه نه مو ډېره ډېره مننه کوم لاسونه ورته وپړکوئ ډېر له ښاغلي تورات صاحب څخه ډېره ډېره مننه کوو ستا ښکلا مې په چا نه لورېږي شوم یم ستا ښکلا مې په چا نه لورېږي شوم یم زلمی نه شومه لا هغسې ماشوم یم ای کوم ساعت چې زه او ته غاړه غړی یو نه پوهېږم په دې دواړو کې به کوم یم اوس هم راغواړو د ننګرهار ولایت نه راغلی میلمه او ژورنالیست ښاغلی عبدالمعروف سباون صاحب تر څو تاسو ته خپل کلام وړاندې کړي لاسونه ورته وپړکوئ عبدالمعروف سباون صاحب له سباون صاحب له راتګ وړاندې یوه یادونه کول پکار دی تراب صاحب که څه هم تقریبا په احساساتو کې یو ډېر د زړه له درده یې څه وی خو د ټولو پکتیاوالو په استازیتوب باندې او د دې تالار په استازیتوب باندې زموږ له خپلو افغانو تاجکانو ازبکانو هزارګانو بخښنه غواړو چې په دې خپل خاطر دروند نه کړي کیدای شي د تراب صاحب هدف مشخص څو کسان وي ډېر مننه د بخښونکي خدای په سپېڅلې نامه او د مشرانو په اجازه د خبرو نه به تېر شو چې تراب صاحب مخکې وویل چې وخت کم ده تراب صاحب مخکې یو دوه بیته دي چې په رڼا ورځ